ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شاهین سریال اداکار پاشا په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. ملګرو دوستانو ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوم، تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې پاشا وفات شوی دی او نن سبا په دغه نړۍ کې نشته دی. که تاسو هم د هغه مینوال یې یا د هغه ډرامې یا د هغه څه معلومات ترلاسه کول غواړئ نو لنډ شانتې معلومات یې درکوم. نو ملګرو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د شاهین سریال اداکار پاشا یعنی د عاکف امیر رور دغه په اړه به درته لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. نو راځئ شروع کوو ویډیو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زما د یوټیوب چینل دی، لازمي در سره سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې مزید داسې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د پاشا خپل اصلي نوم محمد دوغان اوسترک دی. په 31 مارچ 1986 کې د ترکیې مرسین کې پیدا شوی دی چې په 2023 کال کې وفات شوی دی، یعنی د نن نه 2 کاله مخکې وفات شوی دی. ملګرو د ډرامو معلومات یې درکومه، که تاسو غواړئ چې د هغه ډرامې وګورئ خو هیڅکله هم د هغه ډرامې مه ګورئ ځکه چې هغه نن سبا په دغه نړۍ کې نشته دی. خو بیا هم ډیرو ملګرو به یې غوښتنه کوله نو ستاسو په غوښتنه باندې مې راوړې دا ویډیو هم پې جوړه مې کړه او د ډرامو معلومات یې درته هم درکوم. او د هغې نه بغیر مې د هغه د لایف زندګۍ په اړه درته معلومات درکول خو هغه مې پرېښود ځکه چې هغه اوس په دغه نړۍ کې نشته دی نو نه غواړم چې ټول معلومات یې درته سټیپ بای سټیپ درکړم. سیده که غواړئ چې د بل اداکار په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو په کمنټ کې راته لازمي د هغه نوم ولیکئ. نو راځئ اوس یې درته د سریالونو لږ شانتې معلومات درکوم. ملګرو دوستانو د په ټولو 3 سریالونو کې کار کړی دی چې تر ټولو مشهور سریال یې هغه د شاهین په نوم دی چې هلته کې د پاشا په نوم رول لوبولی دی. نو دا سریال به تاسو هم کتلی وي ځکه چې دا ډیرو ملګرو پښتنو په افغانستان، پاکستان، ایران او د دې نه بغیر په نورو ډیرو ملکونو کې کتلی دی. نو په کمنټ کې راته لازم وایي چې تاسو په کوم ملک کې دغه سریال کتلی د شاهین په نوم باندې چې کوم سریال راغلی عاکف امیر پکې مشر و او د پکې د پاشا په نوم باندې کار کړی دی. نو ملګرو راځئ دغه راسره وګورئ، دا 2 نمبر سریال دی او دغه 3 نمبر سریال دی. نو ملګرو په وطنو پاشا په ټولو 3 سریالونو کې کار کړی و. نو تاسو را سره سریالونه وکتل. که غواړئ چې د عثمان سریال د اداکارانو په اړه معلومات ترلاسه کړئ ځکه چې زیات ملګري ماته کمنټ کوي نو لازم په دغه ویډیو باندې کمنټ وکړئ. زه به دغه ویډیو باندې کمنټ ګورم، چا چې ښکلی کمنټ کړی و نو د هغه کمنټ به منشن کوم ویډیو کې او د هغه په کمنټ باندې به لازم ویډیو جوړوم. نو یو کمنټ وکړئ، ستاسو د کمنټ په تمه یم. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.